د جمهوریت روغتون د تعمیراتي جوړښت په شمول ټول روغتون به په طبي او عصري تجهیزاتو سمبال شي. په کابل کې د جمهوریت روغتون د بیا جوړېدو او په عصري وسایلو د سمبال کېدو پرانیسته نن د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شوه. په یاده پرانیز غونډه کې د روغتیا وزارت وزیر او ګڼ شمېر مسؤلینو ګډون کړی و. په غونډه کې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد وویل د اسلامي امارت د مشرتابه له لورې د یاد روغتون د بیا رغېدو لپاره څه باندې 4 میلیارده افغانۍ ځانګړې شوي دي چې له ډلې 2 میلیارده 620 میلیونو افغانیو په لګښت به یاد روغتون ته طبي تجهیزات اخیستل کیږي. په خبره 319 میلیونه افغانۍ د یاد روغتون د تعمیراتي چارو لپاره ځانګړې شوي دي چې د امارت اسلامي د شفقت او د ترحم د مخنه د دې شفاخانه یا د دې ریفارم لپاره نږدې 4 میلیارده یا څه باندې 4 میلیارده پیسې مختص شوي دي چې په دې کې به تقریبا 319 میلیونه موږ د دې شفاخانه په تعمیراتي کارو باندې مصرف کوو او تقریبا 2 میلیارده 620 میلیونه به موږ د دې لپاره طبي تجهیزات اخلو. همدارنګه ډاکټر قلندر عباد زیاته کړه یاد روغتون په تیر کې 300 بستر درلود چې له دې وروسته به 400 بستر ولري. په خبره یاد روغتون کې به 2201 پرسونل خدمات وړاندې کوي چې له ډلې 115 تنه په جراحي 200 تنه په داخله او ځینو نور به په مختلفو څانګو کې په دندو مصروف وي. په خوا باندې په دې کې نهایي گنجائش نږدې د 300 بسترو چې دا به ان شاء الله 400 بسترو ته لوړېږي. همدا رقم ته د پرسونلو په حصہ کې تقریبا 2291 پرسونل به دلته خدمات وړاندې کوي. مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د هیواد په ټولو ځایونو کې به دې ته ورته روغتونونه جوړېږي ترڅو هیوادوالو لپاره معیاري روغتیایي خدمات وړاندې کړي.